ابراهيم التيمي رحمه الله چې دا یو بهترین عالم دی د امام بخاری رحمه الله پراوینو کې راوی دی معتمد راوی دی او د خپل زمانه دا یو واعظ انسانو یو خیر انسانو ډېر فکرمن انسانو دی واجب خبره کړې ده او دا داسې خبره ده فصل باندې د دې لیکل پکار دي ابراهيم التيمي رحمه الله ویل دي وای دو صفاتونه دي وای دا ځان کې وګورئ کدا تاسو کې نه نو په ځان باندې ویریږي چې الله رب العالمین هم جنت ته نه پریدي او جهنم ته موږ تاسو داخل کی دغه د دوه صفاتونو فکر وکړئ سوچ وکړئ چې آیا دا مونږ کې شته دی او که نشته دی که چېرې مونږ تاسو کې نه یم دا مقرر دا ژوند دی دا په ځان کې پیدا کوي دوه خبرې دي دا په ځان کې پیدا کول پکار دي که دا په مونږ تاسو کې نه وي الله رب العالمین هم جنت ته نه پریدي هسې دعوې مه کوئ چې موږ به جنت ته لاړ شو یو عدم الحزن کله چې انسان کې په دنیا کې دا غم نه دا فکر سره نه چې الله رب العالمین جهنم تیار کړی دی قبر تیار کړی دی دا عذابونه دي د دې غم چې د چا سره نه دا انسان دی ویریږي چې الله رب العالمین به جنت ته پرېږدي ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار وي أغا إنسان مناسب دي چه أغا سر غم ني غم جن ني تا إنسان دي دين ويري چه الله رب العالمين مدى إنسان جهنم تداخله وي دليل ولد أسي بدليل خبر عندك لي دليل دا ولد قرآن كي الله وي كل چه دا جنتين جنت ترى داخل شي دي بسوي الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن تقول لك مال صفتون أغا ذات لدي چه زمن أغا حزن غم ختم که په دنیا کې چې کوم من اغمونه تیر کړي او پریشانان هم تیر کړي وي د الله د بندګۍ لپاره د غننګي جهادونه هم کړي او ذکرونه هم کړي د جهنم دایره را سره و د الله یره را سره و هغه غمونه ختم شو چې کله د جنت کې قدمونه کیدي د جنتین او جنت ته لاړ شي او د جنت د او سلی په ولګي دی بدا خبره وکي الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن حمدن الله الذي اغزاد دي چې زمونږ نه حزن ختم که زمونږ نه غم ختم که دا خبره به هغه انسان کې چې په دنیا کې وسره غم ورسره چې په دنیا کې تا غم نه دی تیر کړي ته په جنت کې دا خبره وکړي چې حمدن الله الذي زمانه غم لري که دا خبره به څوک کوي دا خبره به هغه انسان کې چې په دنیا کې وسره غم ورسره په دنیا کې غمجنې د الله د عذابونو نه غمجنې په دنیا کې د ګناہونو غم ورسره د آخرت غم ورسره د حلال رزق غم ورسره دا قسم غمونه دي دا غمونه دي انسان د ژوندۍ تیر کړي نو دا انسان په جنت کې وي حمدن الله الذي چې معنی غمونه لري او دویم صفت دای ذکر کړي عدم الاشفاق کله چې انسان کې د الله رب العالمین یره نه اشفاق پکې نه نو دا انسان الله رب العالمین جنت نه داخلي ينبغي لمن لم يشفق ان يخاف ان يكون من اهل النار هغه انسان کې چې اشفاق یره نه د الله یره پکې نه دا انسان دی ویریږي چې الله رب العالمین به جهنم ته داخل کی دو صفاتونه دي یو حزن ځان سره دا غم فکر چیرې ما الله رب العالمین جهنم تیار کړی دی قبر دی عذابونه دي کله الله بندګي مونږ الله رب العالمین می جهنم ته داخلي یو دا فکر او دویم اشفاق د الله یره دا دو صفاتونه چې بچا کې نه ابراهيم التيمي رحمه الله وي دا انسان دی ویریږي چې الله رب العالمین به جهنم ته داخلي